هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هېواد مټین غښتې دی بچو. شپږم جنکشن کې د شبکې لسګونو پایو او تجهیزاتو نوي کولو چارې 90 سلنه بشپړې شوي. د کابل برېښنا ریاست اړوند شپږم جنکشن دوغاباد څخه تر فیصل ښارګوټي پورې د څه باندې 180 اصله پایو ځایونو بدلون او یو شمېر پایو او ګڼو تجهیزاتو نوي کولو چارې 90 سلنه بشپړې شوي دي. د شپږم جنکشن امیر په وینا چې د دې ساحې شبکه له لسیزو راهیسې په زاړه حالت کې پاتې وه چې له امله یې ډیری پیرودونکو ته ګڼې ستونزې راولاړې شوې وي. پایې بعضې سابقنۍ پایې وې چې هغه ډېرې زړې پایې وې هغه مو هم ورسره انتقال شولې او بعضې پایې مو ورسره نه وې شولې. په هغو کې تقریبا د موږ 40 دانې نوې پایې نصب کړلې دلته او تقریبا تر 50 پورې پخوانۍ پایې چې هغه پایې روغې وې کیفیت یې روغ و هغه پایې هم بیرته چې کوم ځای ته انتقالېدلې هغلته مو انتقال کړې په یو ځای باندې نصب کړې او کومې زړې پایې چې وې یا کیفیت خراب و یا خپل قوت یې لاس ورکړی و نو هغه پایې مو لرې کړلې. د شپږم جنکشن مسؤلینو په وینا دې سره د پیچلې زړې شبکې میټر بکسونه مزي کیبلونه براکټونه او انسلیټرونه نوي کیږي چې د برېښنا ضایعاتو مخنیوي سربیره به د سلګونو زره پیرودونکو برېښنا ډاډمنه شي. له دې مخکې د دانه او چرستون نښلونکي سړک مسیر کې پایې او تجهیزات نوي شول چې ورسره د برېښنا کیفیت ښه والي او ضایعاتو مخنیوي کې د پام وړ بدلون راغلو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري پلازمینه کابل او ولایتونو کې د پیرودونکو برېښنا ډاډمنولو لپاره د شبکې نوي کولو او ستونزو پر وخت حل لپاره اړوند مسؤلینو سره منظمې ناستې کوي او په دې تړاو ورته هر ډول اسانتیاوې رامنځته کوي. د غرو څنډو کې شو د سړو یخو اوبو بیا آباد وکړي هېواد مټین غښتې دی بچو.